Hello everyone, once again I am going to teach you one of the most important topic for speaking English, and also you click on this video just because you want to learn English in easy way. After this video you will be able to speak English fluently with your friends, with your teachers, with your elders, with your youngers, etc. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به تاسو د یو داسې اهم ټاپک په باره کې زده کوئ چې د هغې په برکت سره بالکل تاسو یو روان انګلیش ویونکی جوړېدی شئ. خو د ویډیو د شروع کېدلو نه مخکې که چېرته تاسو هم انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو زموږ د فیسبوک پیج نه وي فالو کړی نو هم په دې ځای زموږ د فیسبوک پیج فالو کړئ، لایک کړئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کمفیوز یئ یعنې په یو ځای باندې نه پوهېږئ نو بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې د یو کامنټ په ذریعه زموږ نه پوښتنه کولی شئ او انشاءالله موږ به 100% ټرای کوو چې ستاسو دا کمفیوژن ختم کو. او که ویډیو مو خوښه شي ویډیو له یو لایک ورکئ، زموږ ملاتړ وکئ او دا ویډیو د خپلو هغه ملګرو سره شیر کئ کومه چې هم ستاسو په شان د انګلیش د کولو سره انتهایی شوق لري. نو زه ټاپک طرف ته لیټس کیک اپ د لیسن. نمبر فرست، اکثر له موږ په پښتو کې وایو که موقع میلاو شي ما سره رابطه وکړه یا که چانس میلاو شي ما سره رابطه وکړه، که موقع میلاو شي چکر به ولګو، که موقع میلاو شي ما ته SMS وکړه. خو بیا موږ دا هم وایو که موقع میلاو شي تخته یعنی خپې وباسه. نو کله چې هم موږ داسې قسم له سینټنسز استعمالو او د پښتو په سینټنس کې زموږ راشي که موقع میلاو شي نو دې دپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي as soon as you get chance. او د as soon as you get chance مطلب همدغه دی که موقع میلاو شي لا چانس میلاو شي as soon as you get chance. خو اوس داسې قسم له سینټنسز به مونږ وایو څنګه، یعنی که چېرته مونږ له په سپیکینګ کې د داسې قسم له سینټنسز ضرورت راشي نو بیا به داسې قسم له سینټنسز مونږ وایو څنګه. لا که چېرته مونږ له په لیکلو کې د داسې قسم له سینټنسز ضرورت راشي نو بیا به یې لیکو څنګه. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی که موقع میلاو شي زما مدد وکړه. اکثر له مونږ وایو که نه که موقع میلاو شي زما مدد وکړه. نو کله چې دا سینټنس د پښتو ته ټرانسلیټ کوم نو د ټولو نه اول زما مدد وکړه. نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي help me او د help me مطلب همدغه دی زما مدد وکړه. کله چې هم تاسو چاته وایئ زما مدد وکړه نو صرف او صرف دومره ورته وایئ help me. که چېرته پلیز ورسه ووایئ نو بیا ډېره بهتره ده help me please. نو د ټولو نه اول به دلته مونږ ولګو help me او مطلب یې دا شو چې زما مدد وکړه. او په دویم نمبر as soon as you get chance او څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د as soon as you get chance مطلب همدغه دی که موقع میلاو شي او سینټنس دا شو help me as soon as you get chance او مطلب یې دا دی که موقع میلاو شي زما مدد وکړه. خو اوس موږ به داسې څنګه وایو چې زما نه د هغه مدد وکړه یعنی که موقع میلاو شي د هغه مدد وکړه. کله چې موږ د یو هلک په اړه خبره کوو لا د یو سړي په اړه خبره کوو نو بیا به موږ داسې څنګه وایو که موقع میلاو شي د هغه مدد وکړه. نو صرف او صرف څنګه چې موږ په سټارټ کې د سینټنس لګولی دی help me نو دلته به د دې می په ځای باندې موږ ولګو بیا hem. بیا به داسې نه وایو چې help me بیا به دلته د می په ځای باندې ولګېږي hem help him as soon as you get chance او د help him as soon as you get chance مطلب بیا دا شو چې د هغه مدد وکړه که موقع میلاو شي یا د هغه مدد وکړه که چانس میلاو شي. بل اگزامپل که موقع میلاو شي د هغې سره رابطه وکړه. اکثر له څوک په هسپتال کې وي لا په سفر وي نو موږ بیا وایو که موقع میلاو شي د هغوی سره رابطه وکړه. نو کله چې دا سینټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم که موقع میلاو شي د هغوی سره رابطه وکړه نو د ټولو نه اول contact them او د contact them مطلب دا دی چې د هغوی سره رابطه وکړه. او په دویم نمبر as soon as you get chance او د as soon as you get chance مطلب دا دی که موقع میلاو شي او سینټنس دا شو contact them as soon as you get chance او مطلب یې دا شو که موقع میلاو شي د هغې سره رابطه وکړه.
خو که اوس چېرته مونږ دلته د یو جینۍ په اړه خبره کوو زه تا ته ویم که موقع میلاو شي د هغې سره رابطه وکړه نو دې دپاره بیا صرف او صرف مونږ به د دیم په ځای باندې ولګو هر HIR her contact her as soon as you get chance یعنی د هغې سره رابطه وکړه که موقع میلاو شي contact her as soon as you get chance او اخیری اگزامپل اکثر له زمونږ یو ملګری لا یو بل کس په یو معامله کې په یو مسله کې راګیر وي پساو وي نو بیا هغه له خلک دا مشورې ورکوي که موقع میلاو شي تخته یعنی خپې وباسه نو کله چې دا سنټنس مونږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو که موقع میلاو شي نو خپې وباسه یا تخته نو د ټول ناول د سنټنس په سټارټ کې تخته یا خپې وباسه نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي flee 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 دا یو امپیریټیو سنټنس دی کله چې مونږ چاته آرډر کوو لا ریکویسټ کوو نو بیا مونږ داسې قسم لا ورډ استعمالو فلی او د دې مطلب دا دی تخته یعنی باغو او په دویم نمبر باندې as soon as you get chance او مطلب یې دا دی تخته یعنی خپې وباسه که موقع میلاو شي زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ که چېرته تاسو نور هم په داسې قسم له خبرو کې کنفیوز یئ نو تاسو بالکل د یو کمنټ په ذریعه باندې زموږ نه کوېسچن کولی شئ زموږ نه پوښتنه کولی شئ او انشاءالله موږ به 100% ټرای کوو چې موږ تاسو له جواب درکو او موږ ستاسو دا کنفیوژن ختم کو تھینک یو سو مچ سی یو نیکسٹ ټایم د لوی الله په امان ګډ بای